وجوه يومئذ ناظرة بعض مخونه به په دغه ورځ ترو تازه بعض مخونه به تازه پړقېږي به الله سبحانه وتعالی وایي یوم تبیض وجوه وتسود وجوه بعض مخونه به تور شي او بعض به سپین شي دغه سپین مخونه دي تازه به پړقېږي به رڼا به پې إلى ربها ناظرة رب خپل تبه کتونکي خپل رب ته به ګوري نو دا کته صرف د مؤمنانو دپاره دي کافرانو ته دا نعمت ملوي کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون الله وایي زما او د دوی په منځ کې پردی دوی به نشي لیدی مؤمنان به خپل رب ویني حدیث کې راځي چې کله جنتیان جنت ته لاړ شي او دوی به د نعمتونو کې مصروف او مزې او چرچې وي ان اصحاب الجنة اليوم في شغل الله مشغوله وي مصروفه وي ځکه چې که تاسو خیال کړئ سړی داسې کله کله دغه ته ورشي یو دوکان ته ځان له څه شی اخلي بوټان اخلي ځه نو په دوکان کې ټوټل چې دی نو 40 جوړې بوټان به نه وي پراته په یو ځای نو دی پکې دومره مصروفه شي یو ځای ته ځي او بل ځای ته ځي یو ځای ته ځي بل ځای ته دې کې ورته ټلیفون وکړه نه موبایل سایلنټ کې وي سب وروسته دغه وګورم دا بوټان وګورم بوټ څه شی دغه زما مثال ذکر خو چې سړي د جنت دروازې کوروي ځه د کم نعمت ته به دی خواله ورسي د کم نعمت خواله به دی ورځي کم نعمت به دی ګوري چې د دې شرابو دا وله وسکم او که د دې ګبین دا وله وسکم او که د دې پیو دا وله وسکم او که د دې سلسبیل دا اوبه وسکم او که د دې تسنیم دا خوند وسکم او که د زنجبیل دا خوند وسکم او که د دې پیغمبر سره کینم او که د نورو پیغمبرانو سره کینم د صحابو سره کینم د دې حورو سره ګپ شپ ولګوم په دې اوچتو پالنګونو کینم دا میوې ځان له راوشي کوم کم نعمت پسې به دی منډې وایي دوی مصروف وي سخت په دغه ټیم کې ورته یو آواز وشي یا اهل الجنه ای جنتیانو ان لکم عند الله موعدا الله تاسو سره لوز کړه تريدون شيئا ازيدكم الله به دوی چې شی په کار دي درکم در نور دوی وایي چې الم تبيض وجوهنا یا الله مخونه در لسپین کو الم تدخلنا الجنه من دي جنت تداخل کو وتنجنا من النار جهنم نه بچ کو دا بل شي ته موږ لراکې نو حدیث کې راځي چې فیکشف الحجاب الله سبحانه وتعالی به خپل مخ مبارکنا دا حجاب پرده لري کی فما اعطوا شيئا احب اليهم من النظر الى ربهم بس د جنتیانو رسول الله جنتیانو به اوچت نعمت دغه خپل رب ته وګوري دیو به سجده کې پریوځي به سجده کې وګد سجده کې به پراتین الله سبحانه وتعالی بوته आवाज کی وې د بندګۍ وخت نه دی عبادتونه ختم شي دي پاسه عبادتونه تاسو په دنیا کې لکړي دا هغه چې پر دنیا کې عبادتونه کړي وي عبادتونه ختم شي نو چې سړی په دنیا کې عبادتونه ختم کړي دي نو په آخرت کې څه کوي دا هغه انسان دی وعبد ربک حتى ياتيك اليقين عبادت رقم وخت پوری کړي مرګ پر الله ته نور نشته بس سجدې سره بار لګوي سرونه اوچت نو دی رب العالمین ته ګوري حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي انکم سترون ربکم عیانا تاسو خپل رب دغه مخامخ یې صحیح بخاری کې دا حدیث بالکل به واضح یې صفا رسول الله صحابونو ته پوښتنه کوي پر هل تضارون فی القمر ليله البدر کله چې سوال سم شپې سپومې د سپومې تاسو واضح ښکاري کنه څه مشکل پکې صحابو لا يا رسول الله ايش مشكل بكنا ومنت خسف اخكار فهل تدارون في الشمس ليس دونها سحاب او كلتي نور روخي او وريزني نبريدوك څه مشكله لا يا رسول الله فايك خوش مشكله فانكم ترونه كذلك دغه بتاسو خپل ربو مينه صحيح بخاري کې دا حدیث یعنی دا باندې چې مثال کې یو ځکه لکه مثال کې دلته دنیا خو دې چې څوک څه شي نو جاخه جوړ شي چغي جوړي شي سپا نخ کاری خلک یو بل دکی ورکي نه رب العالمین دیدن چې کیږي هغه به دي سي نه اب ټول خلکو ته سپا کاری الله اکبر اسی دې کې سوچو کې چې صرف دغه رب دې مخت یو نظر او هغه ته کته یو څومره اوچت نعمت الله یې مونږ ته نصیب کړي
دې په عکس باندې ووجوه يومئذ باسرة او باز مخونه به په دغه ورځ بدرنګي تک تور وي الله وی تک تور وي وجوه يومئذ عليها غبره غبار ببروتي دولي وبرتي ترهقها قتره اولئك هم الكفرة الفجرة دا كافران فاجران وفاسقان جهنميان به دوی له مخونه به توري د غم د لاس په انسان چې غم راشي د مخې توري کنه تور شي ته کله کله سړی وي مزدوري چې لاړ شي راشي سړی ته رنګ دی ودای مزدوري سره دغه شو تور شو ځکه چې سخته بیډیره شو او کوم سړی چې په نعمتونو کې د مخ رنګ شي د سپینې لکه عمر رضیان رنګ چې خپل سپینو خو کله چې مسلمانانو باندې سخت رااله په دغه څه د خوراک سنو نو عمر رضیان به خپل مسلمانانو لپاره کوشش کوي چې دوی له خوراک څخه پیدا کې بخپل به سنو خورو هغه چې د عمر رضیان رنګ تور شوی به د مرګ پورې تور به غنم رنګ شو نو دا غم د انسان د رنګ څخه کوي د توري په دوی باندې یو مصیبت راغله دا مصیبت بسنګي تظن ان يفعل بها فاقرة یقین بکی چې وبکړی شي د دوی سره آفت ملامتونکې په دوی خو داسې مصیبت راغلی لکه ملا ماتونکې ملا ولا ماته کړه اوس دم داسې ملا ماته شو چې سړی جهنم طرف ته روان شي نور په ملا به څه ماتي په دې ملا ماتي